ډېر زور غواړي چې ته خبر نه یې ستا د بچیانو او د کور د چلاو او د رزق د روزي ذریعه دې وسوځل سي او ته خبر هم نه یې. دوستانو دغه اواز راسره پورته کوي، د دغه ډریورانو خوارانو ګاډیانې هره ورځ سوځل کېږي. په دې کې زموږ د چمن د کوټې د پښین د شاوخوا ټولو خلکو پښتنو ګاډیانې په دې کې موجوده دي چې د نامعلومه خلکو د خوا یا پیرنګونه پر کېږي یا په قطار کې ودرېږي ویې سوځي بلا وجه، هیڅ وجه معلومه نه وي، ځکه دا د یو چا د مکمل له کور د رزق د روزي د چلاب ذریعه دغه ظالمان راولاړ شي، پیرنګ پر وکړي یا پټرول پر توی کې ور وسوځي. وجه هم معلومه نه ده او حکومت هم په دغه اړه کوم داسې پلان نه دی جوړ کړی، نه داسې کوم ګام اخیستی دی. دغه ویډیو پیغام ټول ملګري نشر کوي چې د دغه ډریورانو خوارانو سره کوم ظلم شروع دی. هره ورځ هره دومه ورځ د دوی ګاډیانې د کراچۍ د سند یا د پنجاب پر خوا چې دلته ورونه وراچول کېږي او سوځل کېږي. دغه د نن سهار واقعه هم تاسو راسره واورئ، دغه وایس راسره واورئ او دا ویډیو پیغام دومره نشر کړي چې د وطن ټولو واکدارانو ته ورسېږي، د دغه ظلم خلاف آواز پورته کړي او دا ودروي. مرګوره د ترتان د خواج دار چا ګاډي لوډ رواني یا د پټ لخوا رواني په شیخ فیصل په پنجپای کې ګاډیانې سوځي. زموږ مخ ته اوس څلور دانې یخچالیان وسوځه د سیب لوډ. اوس سهار یو تقریبا یو نیمه ګنټه کېږي موږ خالي را روانو دا موټران یې